د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه دا وخت مو په خیر په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن یک شنبه د تلیا د میزان د میاشتمه د 2023 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې 9 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي د تازه سرامت سایل وړاندې کوم خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټیکی. اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ ونمانځل شوه. ننګرهار او لغمان کې د وروستي سیلابونو عمله 3 کسان مړه او 20 نور ټپیان شوي دي. د پوتین نوی قانون غیر اټومي مخالف هیواد به له اټومي برید سره مخ شي. اوس هم بشپړ خبرونه. اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ ونمانځل شوه. اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ پرون په پلازمینه کابل کې د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټې له لوري د یو شمېر دولتي چارواکو رسنۍ د ملاتړ بنسټونو او رسنیز مسؤلینو له لوري د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه. د اطلاعات او کلتور وزارت اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست مشر رحمت الله نړیوال په یاد غونډه کې ویل چې اطلاعاتو ته لاسرسي د ټولنې مسلم حق دی او دولتي ویاندویان مکلف دي چې د افغاني عنعنات اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په پام کې نیولو سره په همدې موخه د خبريالانو پوښتنې ځواب او له رسنیو سره اړوند معلومات شریک کړي. نړیوال زیاته کړه چې اطلاعاتو ته لاسرسي په برخه کې لا پخوا څخه ستونزو شتون درلود او لا هم ځینې ستونزې شته او د اطلاعات او کلتور وزارت هڅه کوي څو دغه تشه ډکه کړي. ننګرهار او لغمان کې د وروستي سیلابونو له امله 3 کسان مړه او 20 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر څخه په خبره شوي خبرپاڼه کې راغلي چې د کوز کونړ خبي ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د وروستي روغتون او سیلابونو له امله خلکو ته درانه او مالي زیانونه اړولي. خبرپاڼه کې ویل شوي چې د سیلابونو عمله 3 کسان مړه او 20 نور ټپیان شوي دي. د سیلابونو او ورخ له امله 150 کورونه هم ویجاړ شوي دي. بلخوا د لغمان الینګار ولسوالۍ کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي چې پکې د الینګار سیند پر سر نوي جوړېدونکي پیوستون هم زیانمن شوی دی. او د پوتین نوی قانون غیر اټومي مخالف هیواد بل اټومي برید سره مخ شي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې که هیواد تر یو غیر اټومي ځواک له لوري د بل اټومي ځواک ملاتړ وسره وي له معمولي توغندیز برید سره هم مخ شي نو له خپل اټومي ځواک څخه په استفادې به کلک ځواب ورکړي. پوتین دغه څرګندونې اوکراین ته د هغه د ملاتړ له لوري مرسته کیدونکو لري واټن ویشتونکو توغندي په غبرګون کې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا اوکراین سره د میلیارډونو ډالر په ارزښت مرستې کړي او دغه مرستو ته لا هم دوام ورکوي او ښایي د اړتیا په صورت کې اوکراین ته اجازه ورکړي چې د لرې واټن ویشتونکي توغندیو څخه په استفادې روسیه په نښه کړي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب همدومره ول. تر بلې خبري غړي لوی العمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.